او به حدیث کې راغلی دی کم انسان چې متکبرین دي تکبر کوي په دنیا کې د دې حشر چې کېږي د قیامت پر ورځ دی راځي او راپاسي رسول الله فرمایي يخشاهم الذل داخلك بذلیل د قیامت پر ورځ باندې متکبرین خلک او كامثال الذر في سوره الرجال او دا متکبرین خلک د قیامت پر ورځ د میګالو په شان وي او په شکلونو د سړو کې وي د میګانو په شان د الله رب العالمین دی واړه کړي او يطؤهم باقدامهم دا بندگان په دې تاکم انسانان چې دا نور دا په دې متکبرین خلق باندې ګرځي او چې ته یې به دی د تکبر د وجنه نن وګوره د یو چا په یو جيب کې لګي روپۍ پیدا شي یا بس رسل مخ کې ټوپکی وګرځي او یا د زنده‌باد او مرده‌باد چغي واله شي نو دا به په کوم سیاست کې دا ګرځي د الله بنده او د الله بنده نخکاری نسوار به اچري د خلینو بشنی وبرواني او په کوڅه کې به غریب راونی سي ډب ډب به وبې وي ولی لکه وای د اسما بشار وخت استا بشار چې تا مالدار ته خته ده کنه امیش غریب نه خيږي متکبرین بدا حالي منګو تاسو له تکبر څخه وکړ دي د زمکه نه پلن نیو د اسمان نه غټ نیو د غرونو نه کلک نیو او به منګو تاسو تکبر کو د خاورو نه پیدا یو متکبرین انسانان بدغه حال د قیامت پر ورځ باندې نو پکار ده چې منګو تاسو د تکبر نه ځان وساتو د لوی نه ځان وساتو کوم انسان چې لوی کوي نو د قیامت پر ورځ بدغه حالي او بل حشر چې کیږي د قیامت پر ورځ باندې هغه کس دی چې د الله ذکر نه کوي یا قران کریم از ذکر د قاری صاحب دی او غیر کی نو کوم انسانان چې قران ير کی قران ته نه کینی قران از ذکر د شپې ته ودی نو داغه حشر چې کیږي قران کې الله رب العالمین فرمایي ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا الله يسوق چې زما د ذکر نه اعراض وکي د قران نه اعراض وکي الله وي جون به تنګي ونحشره يوم القيامه اعمى الله وي قیامت پر ورځ به زړون را پاسوما دړندو په شکل به حشر وکم الله وي نو چې کله دړون را پاسي نو قال رب لما حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا يا الله زما په دنیا کې غټه غټه سترګې وي څنګه زه د قیامت پر زړون دیما ولی داسترګې مې نشته داسترګې مې کار نه کوي الله وو ته وي كذلك اتتك آیاتنا فنسيتها په دنیا کې تا د قران راغلو دا قران تا ير کله از د کله دی به ير کله یا د قران کریم درس نه وکې ناستله او یا تاسو ما ذکر نه وکړي او فنسيتها تاسو ما د آیاتونه ير کله په دنیا کې قران دی ير او تلاوت دی نه وکړي وكذلك اليوم تنسى او نن بد قران کې تیر شي نو دا حسد هغه چا دی چې قران از دکی یریږي یا قران ته نکینی قران کریم درس نه کینی نو څوک چې قران کریم ته اشاره وړي د قیامت پر ورځ باندې انسانانو حشر کیږي دړندو په شکل کې دی بړاندې